دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې OHPE موسسه د UNFPA په مالي مرسته 23 نجونو ته د قابلګۍ له 2 کلنو زده کړو وروسته په هغو سیمو کې چې روغتیایي خدمات یې کمرنګه او یا په نشت حساب دي روغتیایي مراکز جوړوي. مسؤلین وایي له دې کار نه هدف په لرې پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې کمول او خلکو ته په وخت د روغتیایي خدماتو رسول دي. اوس د دوی فراغت ده دغه 2 میاشتې دوی بیا تجربوي کار کوي د 2 میاشتو دپاره په کلینیکونو کې او په شفاخانو کې چې دوی وکولی شي چې د مور یا ماشوم څوک چې ورځي خاص کر میندې چې ورځي چې د دوی په خپله تنها صورت هم چې وي هلته د دوی خدمت وکولی شي دوی تسلیم وکولی شي او د ضرورت وړ دوایي ورکړل شي. په ورته مهال د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا رئیس فارغ شوي نجونو ته د همکارۍ ترڅنګ له هغوی نه غوښتنه وکړه چې په کاري ساحه کې پرته له توپیري چلنده په ښه ډول د ټولو هیوادوالو خدمت وکړي. تعصب به نه کوئ، یو څه تعصبات دلته شته ده، دا تعصب به نه کوئ چې دا تور ده دا سپین ده دا ښایسته ده دا بدرنګ ده. تا ته چې مطلق انسان راته په تا خدمت فرض واجب ده. له دغه زده کړو فارغ شوي نجونې وایي دولت او همکاره موسسې دې په پکتیکا کې د روغتیایي خدماتو د ښه والي لپاره دا او دې ته ورته نور پروګرامونه هم پلي کړي. هیله لرم چې راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه نور هم ولرو ځکه پکتیکا په نورو ولایتو ډېره شاته پاته ولایت ده، هغه که د تعلیم په برخه کې یا د نورو خدماتو په برخه کې. له مشرانو نه مې دا هیله ده چې د نجونو تعلیم ته جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو مرستندویه موسسو په پکتیکا کې د قابلګۍ او نرسنګ په برخه کې څو دورې نجونې له 2 کلنو زده کړو وروسته فارغې کړې وې چې اوس مهال د یاد ولایت په بېلابېلو برخو کې په شخصي او دولتي روغتونونو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو بوختې دي.